قدرمنو دوستانو ټولو نړمبی خو در سره زمونږ د نوی چینل لازمن سبسکرایب کړئ چې څومره هم ملګري یې دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. لکه څنګه تاسو ته معلومه دی چې یو څو ورځو نه د شهسوار په حواله ډېر ګرم بحث روان دی. د شهسوار ویډیوګانې هم راغلې، تاسو به کتلی وي چې هغه خپله معافي وغوښتله او الله پاک نه هم معافي وغوښتله، ډېر زیات وجړلو. او بیا د رحیم شاه په باره کې هم داسې مختلف قسم خبرې په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي. لکه ډېر ملګري دا وایي چې یاره دا د رحیم شاه خورهی دی، نو دې ته داسې قدم نه دی پکار لکه څنګه خپل ماماګان ورپسې ستمانه شي یا د ماماګانو دپاره د بدنامۍ سبب جوړ شي. اول خو زه دا درته ووایم چې تر اوسه پورې د دې خبرې تصدیق نه دی شوی چې آیا شهسوار د رحیم شاه رښتیا خورهی دی یا دروغ دی. ولې که موږ تاسو وګورو رحیم شاه چېرته هم نه دی ویلی چې شهسوار زما خورهی دی، او که بیا بله اړخ ته وګورو شهسوار د دې خبرې تصدیق کړی چې رحیم شاه زما ماما دی، خو رحیم شاه تر اوسه پورې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. بل موږ تاسو ټولو ته پکار دی چې شهسوار دپاره دواګانې وکړو. ول په دې ټایم کې که موږ تاسو هغې پسې هر څه ووایو هېڅ ځای نه نیسي، هېڅ مقصد یې نشته. بس بهتره دا دی موږ تاسو مسلمانان یو، په موږ تاسو باندې د هغه حق جوړیږي چې هغه دپاره د بهتر مستقبل دپاره او د ښې لارې دپاره ښایسته غونته دواګانې وکړو.